د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس په بلخ ولسوالۍ کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار سلطان العلماء بهاءالدین ولد د خانقاه له بیارغونې څخه د خبر ورکولو ترڅنګ زیاتوي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت پریکړه کړې ده ترڅو د لرغونو ځایونو د ساتنې په موخه به یاد ځایونه په اساسي توګه ورغوي. اطلاعات کلتور وزارت تصمیم ونیوه چې د مولانا خانقاه دلته سرمایه گذاري وکړي او پروژه په کار باندې واچوي ترڅو د دې مولانا خانقاه ترمیم وسي او دغه شاوخوا سیمه تقریبا چې د چریب په حدودو کې مځکه ده دلته د سیاحت لپاره د ناستې لپاره مختلف ځایونه جوړ سي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور د رئیس په خبره چې هغه شمیر کورونه چې د دغه خانقاه په شاوخوا کې شتون درلوده څه موده وړاندې خاوندانو ته په نورو ځایونو کې نوي کورونه جوړ شوي دي. تقریبا د دې چریبه په حدودو کې د مولانا د خانقاه څلور طرفه مځکه له خلکو څخه استملاک شوې وه او د دې په مقابل کې دوی ته په دې نږدې ساحه کې یو شهرک جوړ شوی و هغه خلکو ته سپارل شوی دی. ورته مهال د بلخ ولایت اوسیدونکي د اسلامي امارت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او د لرغونو ځایونو بیا رغونه د بهرنیو سیلانیانو د جلبولو په برخه کې اړینه بولي. آثار تاریخی کشور ما سرمایه ملی ما و شما می باشد که آثار تاریخی است که اونا از مو فرهنگ و از مو کشور و از مو ولایت و از مو دهکده و از مو جایی که اونا هستند اونمو برشان میراث میمانده یا میراث ماندن. دا یو ښه ولسوالي ده د باستاني د هغه شیان ډېر لري او ښه ولسوالي هم ده او آبادي د دې کې بعضې داسې ځایونه لري چې خرابه شوي دي تخریب شوي دي مخ په تخریب روان دي چې همغه جوړ شي ودان شي دا خلک هم ورته راځي بعض دا خلک د سیلانیان هم ورته ډېر راځي. د یادونې وړ ده چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاءالدین خانقاه او مدرسه د مزار شریف ښار په 60 کیلومتري کې په بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. د شته معلوماتو پر بنسټ دغه خانقاه په 1221 میلادي کال کې د مغولو د برید په ترڅ کې ویجاړه شوې وه.